د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سګنۍ د نیالګیو کینولو ملي کمپاین د دې ادارې د مشر مولوي مطیع الحق خالص مجاهد او یو شمیر نور مسولینو له لوري د ننګرهار په چراګام ولسوالۍ کې د نیالګیو په کینولو سره پیل کړ. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر وایي دغه کمپاین پیل د یو ان ډي پی په مالی ملاتړ او د ریحام رسندوی ادارې په تخنیکی همکارۍ د شپږ زره نیالګیو په کینولو سره وکړ چې د ټول هیواد په کچه به څه د پاسه 10 میلیونه نیالګي کینول شي. د شپږ زره ونو چې 2000 غیر مثمر او 4000 مثمر ونې دي د هغې د کرلو یا د هغې د نهال شروع ده چې دا په ټول افغانستان کې د 1415 کال د نهال شانۍ پروګرام شروع کیږي او ابتدا یې د ننګرهار ولایت نه وشوه. دغسې به انشاءالله موږ په نږدې ورځو کې په هرات کې په شمالي ولایتو جنوبي ولایتونو او د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نهال شانۍ پروګرام په عامه سطح باندې شروع کوو. ننګرهار ولایتي مسولینو له هیوادوالو وغوښتل چې د دغو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره هڅه وکړي. خو په مجموع کې دغه یوه خبره ډیره مهمه ده چې دغه نیالګیو او د دې ودرختو هغه حفظ و مراقبت دا ستاسې ذمه‌داري ده. مشران خو دلته راغلي دي، افتتاح به وکړي، دلته به ستاسې سره کومک وکړي، درته کښې به نه او د دې په راوړلو او د دې په ایښولو کې د دې پروژې په تطبیق کې دا ستاسې مشرانو او قاري صاحب محترم، ولسوال صاحب محترم او دا سپین ږیرو ډېرې هلې ځلې کړي دي. د سیمې اوسیدونکي د دغه بوټو د ساتنې خبره کوي. د چاپیریال ساتنې ادارې چې کوم کار موږ دلته شروع کړی، موږ دې نه ډېر خوښ یو، ډېر راضي یو، ځکه دلته ونې کینول کېږي، دغه بارانونو کوم سیلونه چې راتله د دغې مخه هم نیسي او آینده کې زموږ دغه وچکالۍ د دغې هغه سره ډیر مقاومت کوي دغه ونې او انشاءالله زموږ د خوا نه د ټول د دې ولس د خوا نه به دغه تعهد وي چې دغه ونې موږ به ساتو او د دې به حفاظت کوو او دې ته به انشاءالله هیڅ ضرر نه رسیږي. اقلیمي بدلون دپاره دا ونې موږ ته کېښول شي، دا به موږ دا ضرر د دې کلو ته چې کومې اوبه راتللې دا به دا ونې وجذبوي، د دې موږ ساحه به په امن کې شي. دا موږ د دې خاطره د دې خلکو نه موږ ډېره مننه کوو چې دلته راغله او دغه ونې موږ ته کېښوي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسولین په غرونو کې د شته ځنګلونو د ساتنې او د نویو هغو د احیا کېدو خبره کوي. وایي د ونو او بوټو په کینولو سره اقلیمي ناوړه اغېزې کمې، هوا پاکه او د بېلابېلو ناروغیو مخنیوی به وشي.